هغې لار راوښې. نو دې الحمدلله کې چې ته تصور وکړې نو تا ته همدا تصور درکول شو چې ته ډېر عاجز یې، ته ډېر کمزور یې، ستا پروردګار ډېر زورور دی او قوي دی. لار هم هغه درښیي، کومک هم هغه راغواړه، عبادت هم هغه کوه، هغه پاک دی، هغه بې عیبه دی، هغه د حمد او ثنا مستحق دی، هغه کې هېڅ عیب نشته. د دنیا هم مالک دی او د آخرت هم مالک دی. جنت هم د هغه په لاس کې دی، دوزخ هم د هغه په لاس کې دی، خیر هم د هغه په لاس کې دی، شر هم د هغه په لاس کې دی. دا په دې الحمدلله کې تا ته تصور درکول شو. او بیا د الحمدلله نه پس یو صورت وې، ته هر صورت دی ویلې، مثلا ته خلک عام وایي قل هو الله احد، وایه الله احد دی، یو دی، الله الصمد، او الله چې دی بې نیازه دی، خپل مخلوق ته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نه د الله نه څوک پیدا دي او نه الله د چا نه پیدا دی. د مسیحیانو دا عقیده ده د نصاراو چې د مسیح علیه السلام د الله پاک زوی دی. قرآن کې الله فرمایي لم یلد ولم یولد، الله نه څوک پیدا نه دی، الله د چا نه پیدا نه دی، د الله اولاد نشته دی، د الله ښځه نشته ده، د الله لورګانې نشته، هېڅ شی نشته. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په دې کائناتو کې الله پاک سره څوک برابر نشته، د هغه کفو نشته. چې کفو یې نشته نو نکاح چېرته وکړه، چې نکاح یې نه کړه نو اولاد یې د کوم ځای نه پیدا شو، هغه سره څوک برابر نشته، د هغه څوک همسر نشته. لیس کمثله شیء وهو السمیع العلیم. نو په دې قل هو الله احد کې همدا تعلیم درکول کېږي چې الله یو دی، الله بې نیازه دی، الله صمد دی، چا ته محتاج نه دی. د صمد معنا دا ده چې دا ټول خلق الله ته محتاج دي او الله چا ته محتاج نه دی. بیا دغه چې ته ووایې بیا څه دی؟ بیا وایې الله اکبر، الله لوی دی، الله د هر چا نه لوی دی. بیا رکوع ته ځې، رکوع کې وایې سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم. بې عیبه دی او پاک دی، منزه دی د ټولو عیبونو نه زما رب العظیم چې لوی دی. هلته بیا د الله د عظمت او د الله د پاکۍ ستا په تصور کې کښېنئ. بیا چې رکوع کې د رکوع نه پس بیا وایي سمع الله لمن حمده، الله پاک اوري د هغه چا حمد چې څوک د الله حمد وایي، چې څوک د الله پاکي بیان کړي، د الله لویي بیان کړي، د الله حمد وایي، الله یې اوري، یعنې الله یې قبلوي په خپل دربار کې، الله یې منظوروي په خپل دربار کې. بیا دې کې تا ته دا تصور درکوي چې دا ته څه کوې، دا ته څه وایې، دا ته د الله لویي او پاکي بیانې، دا کوم قرآن د الله ته تلاوت کوي، الله دا اوري، الله دا اوري. تا ته دا تصور درکوي چې دا مونځ کې الله تا ویني. لکه نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشوه چې احسان څه شی دی؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. احسان دا دی چې ته د الله داسې عبادت وکړي لکه چې ته الله ویني، او که ته یې نه وینې نو هغه خو تا ویني. دلته هم دا تصور درکوي په سمع الله لمن حمده کې چې هغه اوري ستا خبرې، هغه ویني ستا حرکات، چې دونه لرې ده ستا خبرې اوري نو حرکات دې ویني. الله اقرب د انسان ته نږدې دی من حبل الورید. بیا چې کله انسان وایي چې هغې اوري، الله زما حمد اوري، چې د الله پاکي بیانوم هغه اوري، نو متصل بیا وایي ربنا ولک الحمد، ای پروردګاره تا ته حمد دی. ځکه دلته دا تصور ورکول شو چې سمع الله لمن حمده، څوک چې د الله حمد وایي هغه اوري، الله ته غوږ دی، الله بې پروایي د هغې نه نه کوي چې زه لګیا به یې اوري، غوږ ورته ږدي، اوري الله اوري. نو بنده په مینه کې دی شي، په محبت کې دی شي ووایي ربنا ولک الحمد، ای پروردګاره تا لره حمد دی، ته د تعریفونو مستحق یې، تا لره حمد دی ای پروردګاره. او بیا څه وایي الله اکبر، بیا الله ته په سجده باندې پرېوځي. حدیث کې راغلي چې انسان د سجدې په وخت کې الله ته د ټولو نه نږدې، دا د عاجزۍ، د خشوع او د خضوع او د تذلل او د انقیاد او الله ته د تابعدارۍ او الله ته د عاجزۍ اخري حد دی چې سړی ورته سر کېږدي الله ته. په دې وجه باندې د انسان سجده هېڅ چا ته جایز نه ده د الله نه بغیر. څه صحابه د شام نه راغله ویل ای د الله رسوله مسیحیان د خپلو پیرانو او علماو سجدې کوي، هغوی ته سجدې کوي، ته د الله نبي، ته د دې ډېر حقدار یې چې موږ تا ته سجده وکړو. ویل نه، د انسان سجده انسان ته جایز نه ده، ما ته سجدې مه کوئ. که د انسان سجده انسان ته جایز وی، ما به ښځو ته ویلي چې میړو ته به یې سجدې کړې وي، ځکه د میړو په ښځه باندې ډېر حق دی. ما به ښځو ته ویلي چې میړو ته سجدې وکړئ، خو د انسان سجده انسان ته جایز نه ده. نو په دې وجه باندې دا ما ته سجدې مه کوئ. امام رباني مجدد الفساني رحمت الله علیه مشهور په هندوستان کې سرهند کې لوی صوفي بزرګ تېر شوی،
هغه وخت د حکومت مخالفو د وخت حکومت د ظلم او د جبر او د بدۍ په لار باندې روان شوی امام رباني رحمت الله علیه مجددو عالمو باچا ته به خلکو سجدې کولې او درباري ملایانو او سرکاري مفتیانو هغې ته د جواز حکم ورکړ کله چې امام رباني مجدد الفساني رحمت الله علیه د باچا دربار ته ځي هغې ته معلوم و چې امام رباني سجده نه کوي هغې داسې یو ځای جوړ کړ چې امام دې ته مجبور شي چې سر ټوخ کړي ننوځي کله چې مجدد صاحب هغه ځای ته ننوځي کړکۍ کې ننوځي چې کوم ځای کې دننه بادشاه ناست دی اوس مجبور دی چې سر ټوخ کړي د مجدد الفساني د دیني بصیرت او د دیني بصارت نه کار واغسته شا یې دننه کړه اول یې شا دننه کړه او بیا دننه شو بیا خپله دننه شو سر یې ټوغ نه کړه غیر اختیاري سر یې ټوغ نه کړه سر یې بلکل ټوغ نه کړه ویې ویلې چې سجده د الله نه بغیر مخلوق ته روا نه ده او بادشاه ګمراه شوی دی او بېدینه شوی دی چې هغه په دې طریقه باندې ځان ته د خلکو نه سجدې کوي نو سجده کې بنده الله ته نږدې دا د بندګۍ او د الله د تابعدارۍ او د انقیاد اخري حد دی چې انسان الله ته خپل عاجزي کوي سجده کې بیا بنده څه وایي سبحان ربي الاعلی زما رب چې دی هغه پاک دی الاعلی علی الشان دی شان ډېر اوچت دی د ټولو انسانانو نه علی الشان دی د ملایکو نه علی الشان دی د پیغمبرانو نه علی الشان دی د ملایکو نه علی الشان دی د اولیاءو نه علی الشان دی د علماو نه علی الشان دی د ټولو کائناتو نه علی الشان دی شان ډېر اوچت دی رب مې پاک دی او شان یې د هر چا نه اوچت بیا چې دی د سجدې نه پاسېږي بل رکعت کوي بل رکعت کې همدغه حرکات او سکانات تکراروي همدغه د الله د عظمت او د لوی تصور په خپل دماغ کې راسخوي بیا کینی سوی التحیت لله زبانی او د جبع عبادتونه الله لره دي والطیبات مالی عبادتونه الله لره دي مال بند الله په نوم باندې ورکړي والصلوات بدني عبادتونه د الله لپاره دي مالی عبادتونه او د جبع عبادتونه حمد او ثنا ذکر د الله په ذکر باندې به د بنده جبه لمدی حمد او ثنا بر الله وي د الله په ذکر به جبه لمدی التحیات لله والصلوات والطيبات صلواتهم الله لردي بدن عبادتهم الله لردي والطيبات او مالي عبادتهم الله لردي بنده بر الله كلهم من خيرات كي بنده بر الله كلهم من سروي ذبح كي بنده بر الله كلهم من شيء ور كي الله نه بغیر اچا كلهم من خيرات کول نشته جبرائيل عليه السلام نه ویلي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پورې د اچا كلهم من خيرات کول نشته نه مال ذبح کول نشته بنده بر ټول عبادتونه الله كلهم من كي کيو روپے ور كي الله كلهم من به كي کيو ګلاس شربت ور كي الله كلهم من به ور كي الله كلهم من به ور كي د عبادت مستحق الله دی